د مزار شریف ښاروالۍ لخوا د الفتح جومات د ختیځ سړک 14.6 کیلومتر سړک د ښکلا او روښانه کولو عملي کار پیل شو. په دې پروژه کې د رڼا د 270 پایو نصبول شامل دي چې په دې پروژه باندې 6,850,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. این پروژه را افتتاح میکنیم. از خود مسجد الفتح هم الا ختم دو سرکه، یعنی دو سرکه ختم میشه به طرف کابل، یعنی دو سرکه تبدیل میشه به یک سرکه. تا اینجا 13.6 کیلومتر طول پروژه است و هزینه ازی یا بودجه ازی 6,850,000 افغانی است. این پروژه در مدت 2 ماه کاری ختم میشه و انشالله که این جاده یک از جاده های نمونه باشد، چون مهمان های که از ولایت های مختلف میاد از شهر مزار شریف. ما کوشش میکنیم یک شهر نمونه داشته باشیم و از نظر تنویر و تزیین زیبایی رو بیاریم تا در مجموع افغانستان مزار شریف نمونه باشه. د مزار شریف ښاروال د دغه سړک رڼا د ښار د ښکلا او د کابل مزار لویې لارې د مسافرینو لپاره د خدمتونو په ښه کولو کې مهم بولي او ټینګار کوي چې ټول ښاریان باید په دې برخه کې همکاري ولري. ما و شما امروز در تزیین شهر در این پروگرام شریک هستیم و حق مسلم شهریای ماست. باید از خانش برای جایی که می روند باید ساحه روشن بوده باشند و خوشایند در شهر خود بگردند، نه که از تعافن باعث نفرتی از اینا شوند که از بیرون رفتن ما در خانه نشستن ما خوب هستند. باید ما و شما در این بخش دست به دست شویم. په پام کې ده چې د دغه سړک د څراغونو روښانولو کار د 2 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي او د 1 کال په موده کې د څراغونو د ساتنې او مراقبت مسؤلیت به هم د دغې پروژې د پلي کوونکي شرکت پر غاړه وي.